راځئ چې شو یو موټی کړو سمسور افغانستان راځئ چې شو یو موټی کړو سمسور افغانستان په شهرنو پارک کې د نیالګي کینولو کمپاین د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو او زرغونتیا ریاستونو له لوري د سرکس او تیاتر په نندارو او د نیالګیو په کینولو سره ترسره شو. په یاد کمپاین کې چې د کابل ښاروالۍ د کلتوري او ټولنیزو چارو مرستیال مولوي حبیب الرحمن منصور د کابل ښاروالۍ د بیلابیلو ریاستونو رئیسانو، لوبغاړو او ځوانانو ګډون کړی و. د اسلام له نظره د نیالګي کینولو په ارزښت او د لوبغاړو په روغتیا او حفظ الصحه د زرغونو سیمو د رول په اړه خبرې وشوې. د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو رئیس قاري ولی جواد وویل چې د تیاتر او سرکس نندارې نیالګیو کینولو ته د ښاریانو د هڅونې په موخه برابر شوي دي. ما امروز توانستیم که در پارک شهر نو یک برنامه تیاتر به خاطر حفاظت سرسبزی و ارزش سرسبزی به سطح شهر کابل داشته باشیم و همچنان سرکس از طرف جوانای عزیز ما که شما در چهار اطراف ما میبینین از طرف اعضا به اجرا گذاشته شد که تمام همشهریای عزیز در اینجا جمع بودند و از این برنامه ما دیدن کرد. د زرغونتیا ریاست مرستیال سراج الدین پټان بیا په خپل خبرو کې وویل چې د شهرنو پارک زرغونتیا پراخه کیږي او د نیالګیو سربیره به پکې بیلابیل ډوله ګلان او زینتي بوټي کینول شي او د چمن کرلو برخې ته به یې هم پاملرنه وشي. راځئ چې شو یو موټی کړو سمسور افغانستان